د میرویس نیکه زوی شاه محمود. شاه محمود د پلار د مرګ په کال که څه هم 13 کلن و، مګر بیا هم ډیر میړه پښتون زلمی و او پر پلار هم ډیر ګران و، ځکه چې د پلار سره په ټولو جګړو کې ملګری و او په حربي چارو کې یې ښه تجربه حاصل کړې وه. د پلار تر مرګ وروسته بیا د خپل اکا په خدمت کې ولاړ و او د پښتنو د کاروبار سره یې ډیره دلچسپي درلوده. مګر کوم وخت چې د خپل اکا پیشنهاد ولید نو د اکا د کړو څخه ډیر بیزاره سو. په هر صورت د کندهار ملي خلکو او شاه محمود دا پردی پرسته سړی د مکافات پړاو ته واستاوه او پرې نه خو چې خپل ملي خپلواکي چې د زرو پښتنو زلمیانو په وینو اخیستل سوې وه د لاسه وباسي. د عبدالعزیز تر مړینې وروسته د کندهار ملي خلکو د میرویس نیکه مشر زوی چې محمود نومېدو خپل مشر وټاکو او محمود تر 1134 هجري قمري کال پورې د کندهار د باچا په حیث حکمراني وکړه. خو څنګه چې د پلار په شان لوړ همت درلود نو د ملي حکومت د پراختیا په فکر کې سو او په هماغه کال یې د فراه او سیستان له لارې په کرمان یرغل وکړ او د هغه ځای د حکیم لطف علي سره تر هغې وروسته بیرته کندهار ته راغی. خو آرام نه کېنوست او بیا یې په هماغه 1134 هجري قمري کال کې په کندهار کې ملي تازه دمه قواوې راغونډې کړې او د صفوي دولت پر پایتخت اصفهان یې حمله وکړه او هغه ښار یې کلابند کړ او تر 8 میاشتو کلابندۍ وروسته د صفوي کورنۍ وروستی باچا شاه حسین د ایران تاج او تخت محمود ته وسپارو او پایتخت یې د پښتنو بریالي لښکرو ته پرېښود. شاه محمود هوتک په 1940 میلادي کال کې خپل جنگي لښکر د لویدیځ پر لور رهي کړ او د عراق عجم سیمې د عثماني خلافت له ولکې څخه خلاصې کړې. خو بخت ورسره یاري ونه کړه، په بدن یې کمزوري احساس کړه او د نور پرمختګ څخه یې راوګرځوي. شاه محمود د ایران فاتح د اصفهان تر نیولو وروسته د خپلې شهنشاهۍ په وختونو کې د خپلو لویو سپه سالارانو لکه سید الخان ناصر، پیر محمد خان او عبدالله خان بلوچ په واسطه لوی لښکرکشي وکړي، څو چې تر 2.5 کالو باچاهۍ وروسته په 1130 هجري قمري کال چې له 1925 میلادي کال سره سمون خوري د برات په 12مه شپه په اصفهان کې د دماغي خلل د ناروغۍ په سبب د 22 کالو په عمر مړ شو او دا د سلطان محمد او شیر محمد او د ماسر الامراء او رغدة الصفای ناصر قول ده. خو سید جمال الدین او میلیسیون د دوی د وژلو نیټه 1138 چې له 1925 میلادي کال سره سمون خوري لیکلې ده. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله کوم چې خوښه شوې به مو وي. که تاسو قدرمن لیدونکي د داسې نورو تاریخي ویډیوګانو په لټه کې یاست نو زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که کوم پیشنهاد انتقاد لرئ زموږ ته په کمنټ کې ووایاست، موږ به په هغو کې اصلاحات راولو.